अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल तक रागलास दोस्तों। अल्लाह ताला दियो की सेहत और आफियत जामा पतन ولري दोस्तों। कगवाड़े द बरस तकनीक څخه ځانونه برخمن کوي خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړئ. نظما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. راځو د نن ورځې ټاپک ته. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده مونږ څنګه کولای شو یو اسانه ایزلی ویری ایزلی نه ډیر آسان سیریز بورډ جوړ کړو. د په واسطه باندې خپل هر قسم برقي وسایل چې مونږ په کور کې لرو هغه چیکو. دوستانو اول چې تاسو کله دغه سیریز بورډ جوړوي مونږ ضرورت لرو یو دانه ګروپ ته، یو دانه هولډر ته. هغه ګروپ به تاسو واټر لګاو، یو دانه مونږ لین یا موزي ته ضرورت لرو او د دې په سر کې یو دانه مونږ تیار دوستانو دغه پلګ نصب کړو. په دې بل کې دغه په بل سر کې دوه دانې کنجکونه دي. دغه په مینز کې یو دانه دوستانو تاسو یو تار کټ کوي چې کلم کټ کار یو تار چی دغه نروسه دوستانو تاسو دغه د بلب څخه مونږ تیار دوه تارونه راځلي. یو تار به د دې ویر چې یو سر سره جن کوي او بل تار به دوستانو د بل سر سره جن کوي. کله چې تاسو دغه دوستانو جن کړو تاسو کولای شئ په اسانه سره ډیر په اسانه طریقې سره تاسو خپل هر قسم برقي وسایل چې په کور کې لري دغه شارټ کراس کټ دغه سي سیستمونه دغه چی کوي. دوستانو بیا مونږه یو دانه دغه د دې په سر کې پلګ دی او بل د دې په سر کې دغه دوه دانې کنجکونه دي. نو په اسانه سره دې د پاور ورکو په شاخه کې لګو په ساکټ کې لګو دغه نروسه دوستانو تاسو سیریز بورډ تیار شو. د دې سیریز بورډ په واسطه باندې تاسو خپل هر قسم برقي وسایل چې کولای شي ګټلې په شي او په اسانه باندې د دې استفاده شي کولای. دوستانو زموږه موضوع او ټاپک هم دومره استاد توجه نه یو جهان مننه په مخه. السلام علیکم.